یا رسول الله یا حبیب الله یو محترم پوښتنه کړې ده، بلکې ډېر مسلمانان کله ناکله دغه پوښتنه ډېره کوي. وایي د زیریناب د ویښتانو د خریلو اندازه تر کوم ځایه پورې ده؟ او همداراز دا پوښتنه کوي چې د مقعدې ویښتان هم باید لرې شي که نه، او اندازه یې څومره ده؟ نو محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی. د زیریناب د ویښتانو د خریلو اندازه دا ده که یو څوک چارکونجه ناست وي او یا د اتحیاتي پر شکل باندې کښیني، نو تر نامه لاندې د نامه د غوټۍ څخه لاندې کښته دلته یو خط دی چې تر دغه ځایه پورې نصب دی. د دغه خط څخه شروع بیا د ورنو تر بیخو بل خط دی. نو د دغه اندازې خریل د دغه ویښتانو لرې کول باید وسي. همداراز خایې هم پکې داخل دي. او همداراز د مقعدې د مخرج د شاوخوا ویښتان هم باید لرې سي. ځکه رد المحتار لیکي چې نجاست په دغه ویښتانو پورې تعلق نیسي، نو لحاظه د مقعدې د دې مخرج د شاوخوا ویښتان باید لرې کړل سي. او د احسن الفتاوا مصنف رحمه الله هغه واجب بولي چې باید د دې مقعدې ویښتان لرې کړل سي. نو دغه د زیریناب د ویښتانو او همداراز د مقعدې د ویښتانو د ښځو دپاره یې کښل مستحب دي او د نارینه‌و دپاره یې خریل مستحب دي. خو که چیرې د ښځو دپاره یې دغه کښل تکلیف وي، نو بیا تر خریلو باید په دوا یا په پوډرو باندې لرې کړل سي. یعنې دغه ویښتان په دوا یا په پوډرو باندې لرې کول هم جایز دي. د دغه ویښتانو لرې کول په هفته کې یو پله مستحب دي. که په هفته کې نه وي، په 15 ورځو کې دې لرې کړي. که په 15 ورځو کې نه وي، نو تر 40 شپو یې اړول بیا مکروه تحریمي دي، ګناه ده. رد المحتار دوهم ټوک او صفحه 481، همداراز تحتاوي 380 صفحه، همداراز احسن الفتاوا شپږم ټوک او صفحه 209